ملګرو دا کومه واقعه چې رامخې ته شوې ده د دې تفصیل در سره مکمل بیانوم. دا کومه سی سی ټي وي فوټیج چې دی دا هم چلیږي په سوشل میډیا باندې او په دې کې داسې ښکاري چې دا کم دوه یو ښځه او یو سړی دی خاوند او ښځه دي داسې ویل کېږي. دا روان دي په موټر سایکل. نو د ښځې چې کوم دی شراب څکړي دي او د شرابو په نشه کې ده او دې سره دا کوم ګاړی چې ورسره دی هغه پرې راغلی دی او دا چې کوم دی د مخې سره چقولی دي یعنې وجلی دي مړه کړی دي. د دې نه پس چې کله بیا دا ښځه ګرفتاره کړی شو د دې کوم میډیکل چیک اپ کېدو نو په هغې کې دا ویلی شو چې دا لیونی ده او د دې کوم دماغي توازن چې دی هغه ټیک نه دي. بیا د هغې نه پس چې کوم د دې ریکارډ راووتو نو هغه دارنګې ده چې د ده 15 کمپنیانو مالکه ده چې یو سړی د 15 کمپنیانو مالک وي یا مالک وي نو هغه څنګه داسې لیونی ګرځولی کېږي. دا هم دلته سوال نشان رافدا کېږي. بل دا چې د دې سره دا کم گاړی چې دی تقریبا د 40-45 لاک روپو د دې سره گاړی ورسره د لیونو سره دا گاړي څه کوي. بل دا چې کم دا واقع وشو هغه ټایم کې د خلکو ونیو ده په هغې کې چې کم دی نو هم تاسو ته به ښکاري هم چې دا د نشې په حالات کې چې کم ده هغه گاړی دغه کړی. خو بس د غریب تپوس نشته او د مالدار چې کم حل دي نو هغه بیا په نشه کې وي وایي دا وایي لیونی دی او داسې قسم بانې ورته جوړېږي. نو دغه کوم معلومات کومه ویډیو تاسو سره شریک کولی انشاءالله بل ویډیو کې مې لایک. الله حافظ.